إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما معزز مسافر ورونو زمان ستاسي پدین کی ډیر معزز او جلیل القدر مشران تیر شوی دي هغه خلق تیر شوی دي چې تاریخ کې دغه داسې مناقب او داسې کارنامې دي چې هغه په سرو زرو باندې لیکل مناسب دي او داسې کارونه کړي دي چې مؤمنان او دین اسلام مسلمانان خلاصه کې چې کافر یې هم ستایي هغه مجدد الدعوة الإسلامية الخليفة الراشد پنځم خلیفہ حضرت عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن العاص ابن أمية دا هغه خلیفہ راشد دی ورونو پنځم خلیفہ چې دین اسلام پدې متفق دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو قول حضرت ابو هريره رضی الله عنه نقلی ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ابو هريرہ رضی اللہ عنہ فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیدی رب کائنات ہر پیڑی کی ہر سلو کلونو کے رب داس یو مجدد را پیدا کئی چی دا اللہ دین اسلام تبلیغ اسلام داغی تجدید کئی او آغا خلقو تا بیانی بیت اعادہ کئی وقت پا وقت باندی ورونو پا خلقو که کمی موجودی کی کم دین و اسلام و ایمان چی دا صحابہ کرامو پا وقت کیو آغا ننشتا کم محبت و مین و اخلاص چی دا صحابہ کرامو آغا موتا کی نشتا دا صحابہ و نروست تابعینو کی تب تابعینو کی سلسلوار آغا نموجودی کمی کی دین کی خلقوں کی کمی رازی اکثر خلق پا دنیا کی چگورو کماوتا خپل گریوان کی سوچو کنو اکثر دنیا کی کافر موجود دی مسلمانان کم دی پا مسلمانانو کی دیندار و متدین خلق کم دی تاسی شاو خچا پریال کیو گو رئی چیزان تا مسلمان ہوئی پا دی مسلمان کی با منگزار زیتی او که بیلما دبب کی زیتی موتا چی سوچو کو آیا پینزه وقتا دا جمع پابن خلق بزیتی کنا آغا خلق چی دا جمع پابن نی آغا بزیتی نمتدین خلق اہل حق ہمیشہ کمی اللہ جل جلالہ یو سڑے را پیدا کی اغا دین تکمیلہ کی اغا دین بیتا اغا دا اغا دا تنفیذ و دا نافذولو کوشش کی تجدیدی ہوگی او ہر سڑی تا اللہ پاک دا توفیق ہم نور کی دا کم خلق دی رب العالمین دا غند دا دین خدمت اخلی او دا حق بیان کی نو مجدد دین اسلام پا اولنی پیڑی چی ختمیگی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ دے عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ددی میلاد اکثر مورخین وی چې دا په یو شپیتم هجری کې پیدا شوی دی او بعضی وی چې 2 شپیته هجری کې پیدا شوی دی څوک وی چې په مصر کې پیدا شوی دی او څوک وی چې نه اکثر مورخین وی چې دا په مدینه منوره کې پیدا شوی دی د پلار د مصر والیو عبدالعزیز ابن مروان عبدالملک ابن مروان دا خلیفہ دے مصر کی والی عبدالعزیز ابن مروان دے چید عبدالملک ورور عمر سے دا غزوی دے یو شپیتہ ہجری کے پیدا شوے دے ابتدائی تعلیماتی پا مدینہ کی کری دی ابتدائی او کله چې لږ لوی شوی دی غټ شوی دی نو دده په استادانو او مشایخو کې جلیل القدر صحابه کرام موجود دي یو داغنا انس بن مالک رضی الله عنه دی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه او دارنگی عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب
دا درې صحابه کرام د استادان دي. کبار التابعیننا سعید ابن مسیب، عروه ابن زبیر او سالم ابن عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، دا د کبار تابعیننا مشران تابعین دي، دای هم د استادان دي. فرمای چې عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه چې کله لوی شو، پلار وفات شو، نو د تر عبدالملک ابن مروان دا خلیفه واغه وغوښته دمشق، الته او تخپل لور فریقه باندې ورکړه فاطمه بنت عبدالملک. نو د دې بی حضرت فاطمه ام د خلیفه لور ده. مور بی حضرت لیلى بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه، د مور چې لیلا نومیږي او پلار عاصم دی، عاصم د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه زوی دی. نو دا د عمر ابن خطاب رضی الله عنه نمسه کی د مور د لور د طرف. تاسو فکرې شي معلوماتي دا خبره مشهوره ده ډیر خلکو کې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ځل د شپې په مدینه کوڅو کې ګرځي، د مسلمانانو حال احوال اخلي. یو بوډۍ د خپل لور ته وایي چې بچی په پیو کې شودو کې اوبه واچوه. نغلوري ورته وایي چې مور دا خو ناروا ده او عمر صاحب به خبر شي، ګور هغه به حد نافذوي. دا د عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت ده، نو کاغه خبر شي ګور به سزا را ترکی. امور یو ته وایي چې مړی اوبه پکې واچوه او شپه د عمر صاحب چیرته دی وخته ګوره عمر صاحب ته ګوره. عمر صاحب بار ګیټ سره ولاړ خبر اوري. سبحان الله. نالوري ته وایي چې مورې کو عمر صاحب خبر نشي نو رب خو خبرېږي که نه، شپه ده او رب منګینی. نو کو عمر صاحب خبر نشي نو رب العالمین خو خبر دی، هغه ما وتعیني دا کار نه کو. سحر شو بل ورځ خپل زوی ته ویل، عاصم حضرت عاصم صاحب ته ویل که ته واده کول غواړې نو زما مشوره دا ده چې دغه جنۍ سره به واده کې. وی په دې کې خیر دی. زنانو کې هم داسې دیندار متدین خلق شته سبحان الله چې نیمه شپه د رب نه یریږي. دغه وجه ده چې د دې په نیکی ایمانداری و دینو پکې داغین لیلا بی بی پیدا شلو، د لیلا نه حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه پیدا شو. هغه بی بی چې د شپې ملاوت نه مني، حرام کار نه کوي، دوکه نه کوي. وی عمر صاحب خو کنه خبرېږي، رب خو خبرېږي. امنګ او تاسې بړې ورته وهلي چې څومره وس کېږي په تجارت کې حلال مال حرامو، دروغ پکې ویو، دوکه پکې ورکوو، چې څومره موس کېږي. نو صداقت ډېر یو ښه شی دی. والله که دا دنیا د چا په کار باندې راشي، همدغه دنیا ده چې تا نه رب العالمین د دې تپوس کوي. اولنی حساب کتاب و محکمه چې دایریږي د رب العالمین د مال باره کې څلور شیزونو تپوس کوي. یو تنه تپوس کوي چې عمر دې په څه کې مصرف، بل تپوس کوي چې مال دې د کومه کړی و،
په کومه طریقه دې حاصل کړی و، بیا دې کوم ځای کې مصرف کړی و. او د الله نظام دی چې حرام مال چاله راځي دغسې په حرامو طریقو باندې. نورون عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه چې کله دمشق ته لاړ، عبدالملک ابن مروان او تخپل لور په نکاح کړه او به یې علاقه و د علاقې محافظه و د هغې امیر مقرر کړه. دا امارت د دور نه مخکې دیندار متدین په دې ټوله کورنۍ کې یو منصف عادل انسان و، ټولو په تقوا او په زهد او په ایماندارۍ او په ښه سړیتوب پېژانده چې یاره په دې کورنۍ کې د دې نه بل ښه سړی نشته. عبدالملک صاحب وفات شو، سلیمان ابن عبدالملک دور خلافت راغی 99 هجری کال کې. سلیمان ابن عبدالملک یو عالم هغه هم داسې حالت کې و چې د وفات حالت چې نږدې شو په خپله پوهه شو چې د دنیا نه زما رحلت دی او کوش دی. نو دغه عالم چې هغې ته رجاء ابن حیوا رجاء الکندي په نامه یو عالم دی، او سلیمان ابن عبدالملک ته مشوره ورکړه چې ګوره ته خو د ځان نه وروسته یو خلیفه ټاکې، خلکو ته معرفي کړه چې زما د نه وروسته دا خلیفه یي، خو ګوره قابل ترین او لایق خلیفه عمر ابن عبدالعزیز صاحب دی. نو هغه خط یې ولیکه، لفافه کې بند کړو. چې کله هغه وفات شو لفافه ښکاره شوله چې د سلیمان ابن عبدالملک نه وروسته امیر څوک خلیفه عمر ابن عبدالعزیز صاحب نوم پکې راووت. هغه انکار کوي، خفه کېږي، جاړي چې دا مسؤلیت دی، دا ما نه تپوس کوي رب العالمین، دا کار نه کوم. ټول خلک را پاڅېدل او هر سړی ورسره بیعت کوي، ښه په خوشحالۍ باندې چې بهترین انتخاب شوی دی. نو ده په دې وخت یو شرط ولګو چې ځان له ستاسو بیعت کافي نه دی، چې څومره اسلامي ښارونه دي، مصر دی، شام دی، مدینه ده، مکه ده، عراق دی، چې دا ټول خلک بیعت وکړي و ټول و چې او موږ ته دا تسلیم دی، موږ یې منو، په دې شرط باندې زه قبولوم. اولهیت په لږو ورځو کې د ټولو اسلامي ښارونه بیعت راورسي، اتفاقی خلیفه شو. تاریخ لیکي ورونو و چې کله خلیفه شو نو شروع یې وکړه د خپلو بچو نه، ورته وایي چې بچې دا ځمکې چې تاسو ته کومې ځمکې تاسو ته درکړې شوي دي په تحفو او په هیبو کې، دا د مسلمانانو مال دی، دا به بیرته واپس کړي، دا بیت المال ته پرېږدئ، ځکه دا تاسو ته ترونو درکړي دي. اوس زما وس دی، ما نه رب تپوس کوي د دې، دا ځمکې چې تاسو په قبضه کې دي دا به پرېږدئ. خپله بیبي راوغوښتله حضرت فاطمه، ورته وایي چې دوه خبرې، عمر ابن عبدالعزیز دنیا غوره کې، جیداد دی، مال دی غوره کې، که عمر ابن عبدالعزیز او رب العالمین غوره کې؟ دوه خبرې دي په دې کې به یو کوي. طبعا هغه دینداره و متدین و د هغې نه متاثره وه، وایي زه الله او عمر ابن عبدالعزیز خوښوم. ویسے به چې دا څه ګاڼه دي، دا څه سره دي، دا ټول به حواله کې بیت المال ته. الله اکبر، دې ته ویلی شي ایمان. من حلال او حرام نه ګورو، په هرې طریقه چې خو را پیدا کوو چې خپله بیبي خوشحاله وکړو. خو عمر صاحب څه کوي؟ شته ګاڼه ده، دا نه چې نور ورته وکړي، نه نه، شته ورسره ده، ورته وایي چې دا حلال نه دي، حرام دي،
دا چې تا ته پلار درکړې ده ورونو درکړې ده ما ته دا جایز نه ښکاري دا حواله که بیت المال ته کورنۍ کې کتل چې چا سره زیاتې ځمکې وي د دې کورنۍ سړی ته پته ده ورته چې دا ځمکه د کوم ځای نه میلاو شوې ده د پلار و نیکه جایداد خلکو ته معلومیږي یو باندې شروع وکړه او د هر یو نه هغه مال واخست افته کې به په محکمه کې ناست یو ورځ غیر حاضري په هغه ورځ باندې محکمې له نه ځي نو خلک راځي شکایت کوي د کور مخې ته چې عمر صاحب زمونږ فیصلې دي زمونږ قضیې دي زمونږ مشکلات دي تا محکمه او دفتر دي بند کړی دی مهرباني وکړه راوځه نو د بیبي نه خلک تپوس کوي د بیبي نه وایي عمر صاحب په دې ورځ باندې کپړې دي دا یو جوړ کپړه ده یو جوړ جامې لري نو چې کوم ورځ باندې هغه جامې اینځي بې چوټکې نورې جامې نشته لا اله الا الله دې ته ویلی شي ایمان هر قسم جیداد هر قسم مال چې څومره وی امکان لري خو دونه عاجزي او زهد تقوا چې یو جوړ جامې نن سبا چې د ټولو نه غریب انساني نو 15 شپږ او 10 جوړه جامې خو لري 3-4 واسکټې لري 3-4 بوټان او چپړې لري عمر صاحب خلیفہ د امیر المؤمنین د یو جوړ جامې لري یو ځل گاونډ خبرېږي ټول راجم شو چې کور نه څه اوازونه راځي د عمر صاحب په کور کې حادثه پیدا شوې ده عمر صاحب په کور کې مړی شوی دی غم پیدا شوی دی ګاونډی نه ټول راځي چې تپوس کوي څه دي د خادم نه تپوس کوي خادم ورځي د هغه بیبي نه تپوس کوي عمر صاحب ته خبر ورسېده عمر صاحب څه مسله ده ولې جاړې هغه وایي د الله جل جلاله دا آیت کریمه ما رایت وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى دارنګ موږ ته وحی کړی د عربی ژبه باندې قران عظیم شان دا په سورۃ شورى 2 نمبر آیت کریمه ده او رسول الله موږ ته وحی کړی د قران عظیم شان په عربی ژبه باندې د لپاره چې ته خلق ویره د ور نه چې غلط کار مکوي القرى د مکی والا ویره د مکی شاوخ خلق ویره ټول مؤمنان مسلمانان ویره او د هغه ورځ نه ویره چې حساب کتاب شروع کیږي رب العالمین محکمه دایره شي او به خلق دوړل کیږي نو فریق فی الجنه و فریق فی السعیر یو ډله جهنم ته روانه شي الله دې موږ او تاسو ته نه وساتي او بل ډله جنت ته روانه شي الله دې موږ او تاسو جنتین نو وای دا آیت کریمه ما لوستو ما ته پته نه لګي چې زبا غډله کې قیامت پورز باندې با ز په کوم ډله کې روانه ما نو د خپل ځان سوچ او فکر را سره ده نو جړای شروع کړي دا بیبي سره جاړي بچي جاړي گاوند په خبريږي حادثه شوې د مړې شوې د عمر صاحب د کور نه جړه راخیږي دته ویل شورونه ایمان عمر ابن عبد العزيز رضی الله عنه صدفاسا 2.5 کاله خلافت کړی او چې چیرته مؤمن مسلمان قضیه د خپل او د ځان د رسولې د تپوس کړي د ظالم مخنی ولي تاریخ لیکي
یو شپونکی دی وایي چې په غره کې زمونږ رمې ګډې بزي د شرمخ سره یو ځای څرېږي په غره کې. شرمخ پې غرض نه لري. شرمخ ذئب چې ورته وایي، شرمخ پړانګ دا یو ځای په رمه کې ګرځي عام و رمو په شانه، خو لیکن څه حرکت نه کوي. وایي موږ ویله چې نن په مخ د ځمکه باندې د عادل انصاف بادشاهي راغلی ده. وایي چې کله معلومات وکړه د عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه اولنۍ ورځ و د خلافت، بیا وایي همدغه رمه کې شرمخ ګرځي، یو وارې حمله کړله. نو شپونکي ویله چې الله دې خیر کړي. هغه عادل انصاف د مخ د ځمکې نه ځي. نو عمر صاحب وفات شوی. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ مور او پلار وبخښي. الله زمونږ ترونه ترېندې وبخښي. الله زمونږ نیکونه نیګانې وبخښي. الله زمونږ ورونه وریرونه وبخښي. الله زمونږ خویندې خورزي خورینه وبخښي. یا الله زمونږ یاران دوستان وبخښي. یا الله زمونږ استادان وبخښي. یا الله ټول مسلمانان مردانه زنانه مړ ژوندي یا الله ټول وبخښي. الله درجې بلند کړي. یا الله د ګناهونه معاف کړي. یا الله عملنامه په خلاص باندې ورکړي. الله د عذاب قبر نه وساتي. الله د عذاب قبر نه امان او ورکړي. الله جنت الفردوس زیکي. الله زمونږ د ټول ګناهونه معاف کړي. الله کوم مسلمان ورو چې بیماری خکي، الله مصیبت آفت یا الله داتنه لري کړي. الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي. مصیبت زده د مصیبتونو نه خلاص کړي. الله د چا چې شرع حاجت یا الله تی او پوره کړي. الله من په هغه لاره باندې سم کړي چې کومه لاره ته رسیدلي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. صوصوا صفوفكم رحمكم الله.